یادو کتو دا اللہ دا حبیب معجزہ نو ما تیوی تولی خفکیگی زما پکورنی و اہل بیتو کو بطولو نمخ کی ما سرت ملاویگی ټولو نمخ کی بسی تب ملاویگی نگور دادا سی نیمگری دنیا لکا مونتا سکوئی چمرے منو مون خو پا جڑا غان وجلو خدا دنیا بی بی داسی نیمگری گانلا داسی نیمگری گانلا چی آغا خوشحال شوا دا ټولو نمخ کی پا اہل بیتو کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرچ ملاو شوی نو فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شپگ میاشت پس دا وفات شوی دا نبی علیہ السلام پس شپگ میاشت پس وفات شوی او خاون تیویلی ولی رضی اللہ عنہ توی ترحل غصت راکا دا دی وسیعتو نو فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہا تچا غسل ورکڑے او ورسر اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بیوا آپ دی وقت خلیفہ نے و تاریخ و حدیث گوادی چی دی بی دی بیماری خدمت ٹھول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی کر او دا دی خاندان فخر گنلو دی خاندان تا جسم لاو دی پا خدمت دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ملاو دی نو اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بیوا د بیماری د ورځې دا ټول خدمت دی کړي نه دی غسل کې دام شامل وا ادم وصیت کړو چې ما ته د شپې د ما جنازه د شپې دفن مې د شپې وکړي دا د بیبي دی یو لوی حیا دا ادم ویلو نن چې زمون په میندو خېندو باندې د پاسه یو ډولۍ پرتای او صادری وې زما لاش باندې وګوره سکیدای او پاغه څه کپڑا واچوي ځکه زنانه چې دغه شان پرتای او صادر د پیواچولو نو داغه د باز اندامونو تعریف او شناخت کیږي دا سید حیا نه ډک بیوا حضور مختصر عمر تاریخ لیکلی چې د شلو کالو نه لغون وروړې دی فاطمه الزهرا رضی الله عنها د شلو کالو نه لګه غونته وروړې دی نو د الله د حبیب د بیماری دا پیشنګوئی دارنګ بخاری شریف کی حدیث راغله چې د الله حبیب به هر کال اعتکاف تکې ناستو الله دې موږ او تاسو له توفیق درکړي پته خو لګي نه خو ژوند دی وسنه ورته نیت کوي چې ان شاء الله که رمضان وینو اخر عشره کې وسکو اعتکاف تک نو چې کله دا اخیرنه رمضان او چې بیا رانغه نو د الله حبیب د لسو روزو په ځای شلو روزو اعتکاف تکې ناستو